أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سورة يونس آیات نمبر 93 دے 11 سپارہ دا واقعہ د موسیٰ علیہ السلام د فرعونیانو سره مقابله اغا بیانیدله په دې آیات کې الله رب العالمین ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق په دې آیات کې الله رب العالمین د بنی اسرائیلو حالات بیانوي پس د غرقېدو د فرعونیانو نه او الله تعالی په دوی باندې هغه انعامات ذکر کوي اجمالاً چې دوی له ځای ورکړو ښکلي مزیدار رزقونه ول رب العالمین ورکړو خو دوی ناشکري بیا وکړه اختلاف یې وکړو فرمای رب العالمین ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق یقینا مونږ ځای ورکړو یا ځای مو ورکړه بني اسرائیلو ته پس د هلاکېدو د فرعونیانو نه چې فرعونیان هم په سمندر د قلزم او بحر قلزم کې ډوب کړل نو تابعدار د موسی علیه السلام چې بني اسرائیل هغوی لم بیا ځای ورکو مبوأ صدق ځای د صدق رښتینی یعنی لایق د دوی سره ځای مزیدار مبوأ صدق د دین مراد ځمکه د شام او د مصر دا مراد ده چې دا ښکلې ځمکې دا ورته مونږ ورکړلې الله رب العالمین نور آیتونو کې د دې تفصیل بیان کړی دی وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها دا بني اسرائیل چې د ځمکې په مشرق او مغرب کې یو کمزور قوم والله وایي داسې ځمکې مولا ورکړې دي التي بارکنا فیها چې د برکاتو نه ډکې وي مبارکې ځمکې وي د وجه د صبر د دوی نه بما صبرو
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او کم آبادیانی کم بلډینګونه چې د فرعونیانو جوړ کړي وغه ټولم هلاک کړل. نور آیاتونو کې الله فرمایي فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام کریم، باغونه د دوی چینې وي مزیدارې ګدرونه خزانې وي ښه خزاینه او دا ټول چې کوم واورثنا بها بني اسرائیل، دا ټول موږ د بني اسرائیل له ورکړل په ځمکه د شام او د مصر کې. ورزقناهم او غوره رزق ورکو موږ د بني اسرائیلو ته من الطیبات د پاک او د حلالو شیزونو نه. په تیاره به مو ورله رزقونه راتلل لکه سوره بقره کې بیان شوي دي مړزان او ترنجبین او نور رزقونه به مو ورته راتلل. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، اختلاف ونکړو دوی په مسله د توحید کې او په دین کې، یعنی ټول د موسی علیه السلام په دین باندې روانو. حتی جاءهم العلم، تر دې چې راغی دوی ته علم. علم نه مراد د تورات کې باطل تاویلات شروع کړل. علم د تورات ورته راغی خو دوی پکې باطل تاویلات شروع کړل، باطل تحریفات او غلطه ترجمې ورله شروع کړلې. نو د اختلاف په وجه باندې به په دوی باندې نقمتونه او عذابونه به راغلل. دویمه ترجمه دا ده فما اختلفوا، دوی اختلاف ونکړو په مسله د دین او د توحید کې. حتی جاءهم العلم، تر دې چې دوی تراغ علم د قرآن، یعنی قرآن چې نازل شو نو دوی اختلافات شروع کړل، بیا اختلافونه شروع کړل. امام ابن کثیر رحمه الله ترجمه داسې کړي فما اختلفوا، په څه شي کې چې به اختلاف راغی د دوی او دوی به اختلاف کو په یوه مسله کې، نو رب العالمین به وحی نازل کړو، علم به نازل کو، د دوی هغه ټولې مسلې به حل شوې. لکه نن سبا چې یو چا یو شک وي چې دا مسله به څنګه وي، نو رب العالمین به وحی وکړه چې مسله داسې ده. دومره نعمتونه به الله تعالی کړي. خو دا اولنۍ دوه ترجمې سیاق و سباق نه معلومیږي چې همدغه صحیح دي. دوی اختلافات شروع کړل او همدغه اختلافات سبب د زوال د نعمتونو شو. حدیث کې هم داسې راغلی چې ان اليهود اختلفوا على 71 فرقة، یهودیان چې وو هغوی یو اویا ډلې شوي وو، دومره اختلافات پکې راغلل. نصاراو کې 2 اویا ډلې جوړې شوې. پیغمبر بیا وویله وستفترق هذه الامة على 73 فرقة، زما د امت کې به هم دومره اختلافات جوړ شي چې 3 اویا ډلې به شي، كلهم في النار، ټول به جهنم ته ځي مګر یوه ډله. د یوې ډلې نوم نبی علیه السلام نه دی ذکر کړی چې فلانی او فلانی نه. صحابه کرام خپله تپوس وکړو من هم یا رسول الله، دا یوه ډله به څوک وي؟ نبی علیه السلام ویله ما انا علیه و اصحابي، په کومه طریقه باندې چې زه او زما ملګري صحابه کرام روان دي. نو هر عمل رسول الله ته پیش کول پکار دي، قرآن ته، حدیثو ته صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته. که اعمال د دې برابرو نو تم په دغه ډله کې شاملې، په دغه کامله ډله کې، او که نه نو په ځان بیا ویریږه. د اختلافات دا سبب د زوال د نعمتونو دی. نعمتونه ختمی چې اختلاف راشي، بې اتفاقي راشي په دین کې. ان ربک، یقینا ربستا، یقضی فیصله به کوي، عملی فیصله به وکړي بینهم په منځ د دوی کې، یوم القیامت، په ورځ د قیامت. قیام ویل کېږي ودرېدو ته، قیامت تم قیامت ځکه چې انسانان به داسې ولاړ وي، د ناستې ځای پکې نشته دی. اشاره دغه سخت حالت د دوی ته چې ټول به ولاړ او رب العالمین به فیصله کوي. فیما په هغه څه کې کانو چې ودوی فیه په هغې کې یختلفون اختلاف وکړو.
نو چا چې اختلاف کړو په باطل باندې او فیصله به دای چې دا به جهنم ته ځي او څوک چې په حق باندې او د حق د وجې نه اختلاف د اهل باطل سره کو د اهل شرک سره کو نو دا غوی په حق کې به فیصله دای وي چې جنت ته به ځي فیصلې ورځ معلومه نه چې هغه د قیامت ورځ ده فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك مخکې آیات کې الله ذکر کړل چې اهل کتاب اختلاف کړو او اختلاف دا سبب وي د پاره د شک نو په دې آیات کې الله رب العالمین د شک د زایل کولو د پاره یو طریقه بیانوي طریقه دا ده آیات ډېرې ترجمې دي یو ترجمه دا ده فإن كنت في شک خطاب پیغمبر ته او مراد ته امتیان دي چې اے امتیانو د دې پیغمبر کتاسو په شک کې د دې کتاب د حقانیت نه ورشي د دې اهل کتابونو تاسو کوي چې په تورات او په انجیل کې د دې کتاب حقانیت ذکر وو کنو ذکر نو کتاب کې ذکر او مخکنی کتابونو کې کنا چې دا پیغمبر حق دی او دې سره چې کوم کتاب راځي دا حق دی دویمه ترجمه دا چې اے پیغمبر د مشرکانو ته وایا مشرکانو به د هرې مسلې ته پوس د يهوديانو نه کو ځکه دا پویو اهل کتاب قدر به کو اے مشرکانو که تاسو په دې کتاب په باره کې شک کوئ ورشئ د دې اهل کتابونو تپوس وکئ چې د دې پیغمبر په باره کې وحي ستاسو په کتابونو کې راغلی و که نه او دریم خطاب پیغمبر ته د پاره د تسلی بالفرض والتقدیر ستا خو په زړه کې شک نشته خو بالفرض والتقدیر که شک پیدا شي یعنی شک پکې نشته حدیث کې راځي د آیات د نزول نه وروسته نبی علیه السلام به ویله چې زه نه شک کوم او نه د چا نه تپوس کوم زما یقین دی په خپل رب نبی علیه السلام شک نه دی کړی خو فرضا و تقدیرا او بل دا ترجمم دا کستا شک وی په نزول د عذاب کې ورشه د دې یهودیانو نه تپوس وکړه چې په تیر شو قومونو باندې چې د پیغمبرانو خبره نه و منلې ولې عذاب په نو راغلی ټولې ترجمې صحیح دي معنا دا ده فإن كنت في شک کچیرې ته په شک کې مراد ته نه اے امت د نبی علیه السلام خطاب پیغمبر ته مراد ته نه امتیانا کچیرې تاسو په شک کې مما د هغه قرآن نه انزلنا چې نازل کړی دی مونږه الیک تا ته پیغمبران نو فاسأل الذین تپوس وکا او پوښتنه وکړه دغه کسانو نه یقرؤون الکتاب چې لوستو به کتاب لرا حق پرس علماو نه تپوس وکړه کعب الاحبار نه عبدالله ابن سلام نه تپوس وکړئ من قبلک مخکستانا هغوی به درته ووایي چې او دا کتاب حق دی دا پیغمبر حق دی لقد جاءك الحق یقینا راغلی دی تا ته حق من ربک د طرفه د ربستانه قرآن دا حق کتاب دی دا راغلی تا ته ای پیغمبران فلا تکونن نو مکیږه ته ای امتی د پیغمبران من الممترین د شک کوونکو نه شکونه مکوه د پیغمبر په حقانیت کې د حدیثو نه انکار مکوه د هغې په حدیثو باندې اعتراضونه مکوه شکوک او شبهات پکې مه راوله حق پیغمبر دی او چې کله دشمن دا گواهی وکړي چې دا حق پیغمبر دی نو دا غټه کامیابي والفضل ما شهدت به الاعداء آیات کې دلیل دی چې شک کول دا به د مسلمان صفت نه وي په قرآن او په حدیث کې دې کې به شکونه نه کې یقین به ساتي ځکه الله د قرآن باره کې ویلي دي په اول د سوره بقره کې الف لام میم ذالک الکتاب دا پوره کتاب دی ولی پوره کتاب دی ځکه لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې کتاب کې
ولی پکې شک نشتا ځکه هدى للمتقین دی هدایت دی د متقیانو لپاره هدایت دی د متقیانو لپاره ولی هدایت دی ځکه چې لا ریب فیه شک پکې نشتا ولی پکې شک نشتا ځکه چې ذالک الکتاب دا پورا او کامل کتاب دی په دې کتاب کې شک نشتا سوره بقره کې به تیر شویم دي کچېرې تاسو په شک کې مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله کنه تاسو به د یو سورت راوړې کنه قرآن په شان قرآن کې به شک نه کوئ د پیغمبر په حقانیت کې به شک نه کوئ ولا تكونن من الذين كذبوا اے امتی د پیغمبر اے هغه څوک چې په زمانه د نزول د قرآن کې هغه څوک چې قرآن ورته رسېدلی دی مکیږه ته من الذین د هغه کسانو نه کذبوا بآیات الله چې دروغجنې ګڼو آیتونه د الله تعالی نسبت د دروغو یې کو د آیتونو د الله تعالی ته چې د الله کتاب نعوذ بالله دروغجن کتاب دی د دغه خلکو په ډله کې ځان مراوله ولی مراولا زکا فتکون شیبت من الخاسرین د پورا تاوانیانو نام آیات دلیل دی چې په قرآن څوک د دروغو ګمان کې چې دا قرآن د دروغو کتاب دی دا سړی پورا تاوانی دی تاوانی خان اصل کې عمده دی په دنیا کې هم تاوانی په آخرت کې هم دا تاوانی دی د علماو د یهودو نه تپوس وکئ د نصاراو نه چې آیا د دې پیغمبر او د دې قرآن حقانیت ولی ستاسو په کتابونو کې نو قرآن کې راغلی دي چې الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل لاړ شئ دوی د تورات او انجیل کتاب کلاو کې چې د الله د طرفه نازل شوی هم د دې پیغمبر حقانیت په هغې کتاب کې ذکر دی نو تاسو ای مؤمنانو د هغه خلکو د ډلې نه مه جوړېږئ چې څوک دې کتاب ته دروغجن وایي او څوک د پیغمبر په پیغمبرۍ کې شک کوي څوک د دې قرآن په حقانیت کې شک کوي ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون پدې آیات کې الله رب العالمین رد کوي په هغه خلکو باندې چې انکار کوي د قرآن نه چې الله رب العالمین په دوی باندې عذاب را لېږي عذاب ان الذين یقینا هغه کسان حقت علیهم چې حقا ثابت شوی دا علیهم پاغوی باندې په علم د الله تعالی کې په لوح محفوظ کې یا حقت معنا پوره شوی دا پاغوی باندې څه شی پوره شوی دا کلمت ربک فیصله د رب ستا چې هغه حکم د عذاب دی نو داسې خلک چې هغوی د عذاب مستحق ګرځولی شوي دي لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي په دې کتاب باندې ایمان نه راوړي بلکې د کفر په حالت کې به دوی مړه کېږي اشاره د دې خبرې ته چې په قرآن څوک ایمان نه راوړي دا کافر دی او په قرآن چې څوک ایمان نه راوړي په دې به عذابونه راځي په دنیا او په آخرت کې نو لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي الله ته دا خلق معلومو مخکې سوره بقره کې تیر شوي اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون که ته ورته دعوت کوي او که یې نه کوي پیغمبر سواء برابر دی په دوی باندې هیڅ فایده نه ورکوي دوی ته ولی د دوی په زړونو کې یو عناد پروت دی یو ضد پروت دی د ضد د وجې نه دوی ایمان نه راوړي نو الله همدغسې خلکو له بیا عذابونه او دارنګې قسمه قسم مصیبتونه په دوی نازلوي ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله رب العالمین فرمائے چې هر قسم نخې نخانې ورته راشي هر قسم معجزات ورته راشي
دوی بیا هم ایمان نه راوړي په دې دنیا کې. ولو جاءتهم کچر راشي دوی ته کل آیت هر یو نښه او هر یو دلیل د وحدانیت د الله تعالی او د الله د قدرت هر نښه ورته راشي دی بې عقلو خلکو ته او د کافرو خلکو ته. نو څه چل کوي دوی ایمان نه راوړي حتی یروا العذاب تر دې چې دوی ویني په خپلو سترګو باندې العذاب الالیم هغه عذاب دردونکی چې په خپلو سترګو باندې ویني چې دوی ته عذاب را روان دی یا د روح په وتلو سره او یا په قیامت کې چې کله عذاب ویني نو بیا د دوی یقین راشي به ایمان راوړي خو به دوی ته ایمان فایده نه ورکوي. الله رب العالمین په اتمه سپاره کې ذکر کړو چې ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه که دوی ته منګه فرشتې راولېږو وکلمهم الموتى او دا مړي مورته خبرې وکړي چې هلکه دا پیغمبر حق دی دا قرآن حق دی او هر شی ورته راجمع کو ما کانو لیؤمنو دوی بیم ایمان نه راوړي ضدین دی عنادین دی زړونو کې کفر پروت دی او دا د کفر انتها ده هغه اخیری درجه ده چې د پیغمبر په معجزاتو په لیدلو سره هم به دوی ایمان نه راوړو. نو ګورئ مسله دا شوه چې کله انسان عذاب په سترګو باندې ویني او بیا وایي چې توبه او ویني چې زه اوس مړ کېږم بیا دلته کې توبه نه قبلېږي. لکه مخکې هم دې واقعه د فرعون کې ذکر شو. فرعون چې کله په ډوبېدو شو په دې سمندر کې د دې صورت په آیات نمبر 90 کې چې په ډوبېدو شو نو فورا یې ویله آمنت ما ایمان راوړی دی انه لا اله الا الذي چې لایق د بندګۍ سوا د هغه ذات نه نشته دی چې په کومو ایمان راوړی بنو اسرائیلو وانا من المسلمین او زه اقرار کوم چې زه به توحید منم. خو الله ورته وویله الآن اوس ته ایمان راوړې چې ته دنیا نه غریتلونکې مرګ دې په دې خپلو سترګو ولیدو ستا ایمان اوس نه قبلېږي. د داسې خلکو ایمان راوړل دوی ته به پیدا نه ورکوي. خو یو قوم ته الله مستثنا کړو قوم د یونس علیه السلام دوی چې کله ولیدل چې عذاب را روان دی ټولو په صدق سره ټول قوم راووتو او توبه ویستا بس د هغوی توبه الله قبول کړه. نور د هیڅ چا توبه داسې الله نه قبلوي چې د مرګ په ټیم کې کوپر کوه ظلم کوه غلاګانې کوه ګناهونه کوه او ته وایې چې کله ځنکدن ټیم شو ماته به کلمه ووایي دغه ټیم کې به توبه نه قبلېږي. نبی علیه السلام هم داسې ویلي ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله تعالی د بنده توبه قبلوي خو چې د ځنکدن جټکې پې نه وي راغلي د ځنکدن علامات پې نه وي راغلي. نو الله رب العالمین فرمایي فلولا كانت قرية پس ولې نو یو کلی والا كانت قرية یو کلی والا اوسیدونکي د یو نافرمانه کلي آمنت چې ایمان راوړی وی فنفعها چې فایده ورکړی وی او دوی ته ایمانها ایمان د دغه کلي والا الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام. هیڅ یو کلی داسې پیغمبر چې ورته راغلی ټول په ټوله ایمان نه دی راوړی بعضو به راوړو بعضو به نه راوړو. آیات یو ترجمه دا ده فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل. امام ابن كثير ذکر کړي آیات کې اصل کې تسلی ده پیغمبر ته چې پیغمبر مخه پکېږه هیڅ یو کلی والا ټول په ټوله په پیغمبر ایمان نه دی راوړی او د صدق توبې نه دی ویستې سوا د قوم د یونس علیه السلام نه او هغوی هم چې کله علامات د عذاب ولیدل ایمان یې راوړ. څوک به د خلاف کوي څوک به درسه اتفاق کوي خو دعوت به نه پرېږدي.
دی صورت ته سورۃ یونس هم د دې وجې نه وایي چې په دې کې د یونس علیه السلام واقعه ذکر وه. دې ته ذنون هم وایي، هغه پیغمبر چې د مئی په خېټه کې و. د یونس علیه السلام امام قتاده رحمه الله فرمایي او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اثر دی په ابن جریر طبری کې چې دا موصل خارو د دغه ځای نوم نینوا و. نینوا یونس علیه السلام دوی ته دعوت کو خو دوی نه منو. چې نه منو ورته ویل په تاسو به عذاب راځي 3 ورځې پس. او یونس علیه السلام د کلي نه ووتو. چې کلي نه ووتو د خلکو یقین راغی چې دا خو رښتیا لکه چې عذاب راځي. ټول په ټوله راووتل، د کورون نه څاروي راویستل، هغه د څاروو د خپلې د میندې او د بچي لکه د اوښانو بچي، د غویانو بچي، د ګډو بزو بچي، دای سره جدا جدا کړه، یو بل ته چغې وهلې. او دغه شان نارینه هم راووتل، یو کلاو میدان ته ماشومان، زنانه، ټولو په صدق سره توبه ویسته چې الله په موږ عذاب مه رالیږي. علامات د عذاب راښکاره شوي وو خو عذاب لا نو راغلی. نو الله رب العالمین د دوی صدق ته چې وکتل چې رښتیا د زړونو نه توبه ویسته. بعضې خلک داسې وي چې دغه ټیم کې ووایي چې توبه و بس به یې توبه نه وباسي. نو الله د دوی نه د عذاب هغه پورته کو، عذاب یې پرې راونلی و. نو الله رب العالمین فرمایي فلولا كانت قرية پس ولی نو كانت قرية فلولا كانت پس ولی نو قرية یو کلی والا اوسیدون کی د کلی، قرية مراد نافرمانه کلی، آمنت چې ایمان راوړی وی فنفعها نو فایده به ورکړی وی دغه کلی والاو ته ایمانها، ایمان د دغه واکلو والاو مخکې د نازلېدو د عذاب نه. یعنی فایده نه ورکوي د نزول د عذاب نه مخکې چې ته ایمان راوړي دغه فایده کوي. او چې عذاب ویني بیا فایده نه کوي الا قوم یونس، مگر قوم د یونس علیه السلام چې هغوی په صدق سره توبه ویسته. نو الله رب العالمین د هغوی توبه هغه قبوله کړله. دا د دغه قوم خصوصیتو چې په اخلاص سره توبه ویسته. نو رب العالمین فرمایي لما آمنو هر کله چې دوی ایمان راوړو کشفنا عنهم نو لرې کړو مونږه د دوی نه ایمان چې راوړو په لیدلو د علاماتو د عذاب سره. نو کشفنا عنهم لرې کړو مونږه پورته کړو مونږه عنهم د دوی نه عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ، داسې عذاب پر روانو چې رسوا کړی به وي خو توبه یې ویسته په اخلاص سره. نو رب العالمین تی هغه عذاب لرې کو فی الحیات الدنیا په هغه ژوند دنیوي کې ومتعناهم او مزې ورکړې مونږه دوی ته، فایدې ورکړې مونږه دوی ته الی حین تر یو وخته پورې، یعنی وخت د مرګه پورې پرېږده چې په دې دنیا کې اوس مزې وکړي توبې ویستې ده. آیات کې 2 خبرې ذکر شوي. تسلی پیغمبر ته چې د هر پیغمبر خلاف خلکو کړی دی، ټول په ټولو په چا ایمان نه دی راوړی. دویم د عذاب د نزول نه مخکې توبه ویستل انسان ته فایده ورکوي. چې عذابونه راشي او بیا توبې وباسي بیا فایده نه کوي. اکثره خلک د زلزلې چې راشي بیا راوځي وي لا اله الا الله، توبه استغفار او استغفر الله نه وایي استغفار وایي. دا علما چې وایي چې هلک استغفار وایي دا اصل کې استغفار دی. د دې معنا دا ده چې استغفر الله و اتوب الیه دا کلمه وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا وایي په پښتو کې یا الله ما وبخې، الله ما ته ټول ګناهونه معاف کړي، فلانی ګناه راته معاف کړي، فلانی ګناه، دې ته استغفار وایي. بعضې خلک داسې ذکر کوي استغفار استغفار استغفار، دا ذکر نه دی ښه. استغفر الله واتوب الیه دا ذکر دی. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. په دې آیات کې تسلی ده پیغمبر ته
اے پیغمبره د ایمان د دې خلکو دا د الله په اراده باندې دی که الله وغواړي ټولو ته به هدایت وکړي ایون ستا زور چې کوم دی پیغمبره په دې خلکو باندې د بره نه دی د پاسه نه دی که ته وغواړې یو چاته په زوره هدایت کې ته یې نشې کولی دا اختیار د چا دی د الله تعالی دی خو الله تعالی امتحانا د دنیا کې کافرم پیدا کړي دي او مسلمانانم د الله خوښه ده چاته هدایت کوي چاته یې نه کوي نو رب فرمایي ولو شاء ربک که غوښتلی وی رب ستا ایمان د ټولو خلکو لآمن خامخا ایمان به راوړی وی من هغه چا فی الارض چې په دې ځمکه کې دي کلهم دې ټولو به ایمان راوړی وی جمیعا په جمع سره به ایمان راوړی وی خو رب العالمین دا اراده نه ده کړې الله نه ده غوښتې ده که الله وغوښتله نو بیا به دا خلق به ایمان راوړي الله د خپل حکمت د تقاضا په خاطر باندې د الله حکمت دا د دنیا دارالابتلا ده ورځ پیدا کړې شپه ده تیاری پیدا کړې رڼا سخت پیدا کړې راحت نارینه پیدا کړې دي زنانه غمونه پیدا کړې خوشحالیانې مالداری پیدا کړې د غربت کفر پیدا کړې د اسلام مسلمانانی پیدا کړي دي کافر دارنګي هر یو شی الله تعالی داسې جوړه جوړه پیدا کړي ومن کل شیء د هر یو شی الله جوړه جوړه پیدا کړي دارالابتلا به په جنت کې به یو قسم دی خوشحالی شته غم نشته ژوند شته مرګ نشته ځواني شته بوډاوالی نشته طاقت شته کمزوروالی نشته ورځ شته شپه نشته رڼاګان نشته تیاری نشته خوشحالیان نشته غمونه نشته دنیا دا د امتحان کور دی دا د څوک نه وایي چې زه د ټولې خوشحالۍ نیم د دنیا کې راجمع کړم دا امپاسبل ده بس خوشحالي هم دغه خوشحالي ده د زړه چې د دین سره د تعلق وي نور د دنیا امتحانونه به در باندې خامخا راځي مهما کانه که هر څومره نیک سړی شي ټوله ورځ چې الله ته په سجده پروتي او روژه وي او ټوله شپه الله ته په سجده پروتي ټوله ورځ روژه وي عبادتونه کوي بیم امتحانات راځي دا د څوک نه وایي چې په نیکو اعمالو په وجه امتحان به نه راځي نه امتحان د الله د طرفه یو ازمیخ امتحان دا د الله رب العالمین یو سنت دی په دې دنیا کې په پیغمبرانو باندې راغلی دي ابو سعید خدری روایت دی بخاری شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو ای الناس اشد بلاء یا رسول الله د ټولو نه سخت امتحان په چا راځي په دې دنیا کې نبی علیہ السلام ویل الانبیاء پیغمبرانو باندې ثم الصالحون بیا په نیکانو خلکو ثم الامثل فالامثل بیا چې د نیکانو ته څومره نږدې وي په دې خلکو ډېر امتحانات راځي امتحان سره انسان معلومیږي چې ستا ایمان څومره دی څومره جزع فزع کې نورو ته الله ته دا دنیا کې دا راځي نو رب العالمین فرمایي ولو شاء ربک که غوښتلی وی رب ستا لآمنا نو ایمان به راوړی وی من هغه چا فی الارض چې په ځمکه کې دی کلهم ټولو جمیعا په اجتماع سره په جمع سره خو الله دا اراده نه ده کړې افانت نو آیا ته ای پیغمبره تکرهو مجبوره کوي یا زور کولی شي الناس په خلکو باندې بغیر د اراده د الله تعالی نه حتی یکونو د دې دپاره چې شي مؤمنین ټول مؤمنان نه داسې نشي کولی دا د الله اختیار دی انک لا تهدی من احببت الله نور آیتونو کې پیغمبر ته فرمایي اے پیغمبره چې ستاسو خوښ وي هغې ته هدایت نشي کولی ولکن الله یهدي من یشاء دا د الله خوښه ده ته به صرف دین بیانې دینه دا معلومیږي چې پیغمبر ته الله ډېر اختیارات نه ورکړي بعضې د الوهیت اختیارات دي د ربوبیت هغه الله سره دی پیغمبر هم په خپله بنده و د دې وجې نه پیغمبر ته داسې ویل چې یا رسول الله مدد ای د الله پیغمبره ته زموږ مدد وکړه ته زموږ دا مشکل حل کړه دا ټول شرکونه دي عزیزانو وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله دا آیاتم تفصیل د مخکې آیات دپاره
یعنی د ټولو د ایمان راوړلو مشیت الله تعالی نه دی کړی چې ټول خلک د ایمان راوړي، لیکن بعض خلک چې ایمان راوړي دا هم د الله په اجازه سره، او بعض خلک هغه شرک غوره کوي. الله فرمایي وما كان لنفسنا او نشي کېدلی او نه دی ممکن لنفس هیڅ یو نفس دپاره د هیڅ چا دپاره ان تؤمنا چې ایمان راوړي د هدایت والا جوړ شي الا باذن الله مگر په اجازه د الله تعالی، په اراده د الله تعالی، په توفیق د الله تعالی باندې. ويجعل الرجس او اچوي الله تعالی الرجس پلیتی او گندگی علی الذین بها کسانو باندې. رجس نه مراد شرک او کفر پلیت شیزونه دي. علی الذین بها کسانو باندې لا یعقلون چې عقل نه لري. عزیزانو ډیر د خوشحالی خبره ده چې الله رب العالمین مونږ او تاسو مؤمنانو کې راوستی یو، په دې باندې خوشحاله شئ. فبذلك فليفرحوا. الله قرآن کې فرمایي مخکې ذکر شو دا قل بفضل الله وبرحمته، خاص فضل د الله تعالی دی او خاص رحمت د الله تعالی چې الله مسلمانان پیدا کړیو، د نبی علیہ السلام په امت کې پیدا کړیو. دې باندې خوشاله دل پکار دی، د قرآن والای جوړ کړیو. کني زمونږ او تاسو نه خسته خسته خلک شته سره او سپین د انګریزان، خدا کلمه د توحید نصیب نه ده، د قرآن نصیب نه ده عزیزانو. نو رب العالمین فرمایي چې دا ایمانم چې ملاویږي دا په توفیق د الله تعالی باندې، په اذن د الله تعالی باندې. قل ورته ووایه انظروا ماذا فی السماوات والارض. په دې آیات کې دعوت دی د کافرو ته، دې منکرینو ته دعوت دی چې لږ فکر وکړئ کافرانو، عقلي دلایلو کې سوچ وکړئ. په دې اسمانونو کې په دې ځمکو کې د اسمان څنګه اوچت الله پیدا کړی، او بیا د سپوږمۍ او په دې انور کې سوچ وکړئ، په دې ستورو کې دا هوا الله تعالی څنګه اوچته پیدا کړی چې نه اسمان کې راو نه په ځمکه کې، او د اسمان بغیر د ستنو ودرولې. په دې ځمکه کې سوچ وکړئ چې دې کې دا بوټي څنګه راخیږي، په دې ځمکه کې سوچ وکړئ چې دا سمندرونه پکې څنګه بهیږي، په دې ځمکه کې سوچ وکړئ چې دا اوچت اوچت غرونه دي، ناشنا ناشنا شیزونه په دې غرونو کې پراته دي، کاڼي دي، یاقوت دي، مرجان دي. د سیلابونو کې سوچ وکړئ، سیندونو کې، ونو بوټو کې، په دې میوو کې سوچ وکړئ چې د یو قسم اوبو نه رب العالمین څو قسمه فروټ راوباسي. دا ټول د الله قدرتونه دي. که سوچ مو کو تاسو کامیابیږئ. نو رب العالمین فرمایي قل انظروا وګورئ، قل ورته ووایه ای پیغمبره انظروا وګورئ، معنا فکر وکئ. ماذا فی السماوات والارض، څه قسم عجیبه دلایل دي، څنګه ډیر دلایل دي په اسمانونو کې، والارض او په ځمکه کې د الله د حقانیت، د الله د تعارف او د پیژنګلو. وما تغني الآیات، فایده نه ورکوي دوی ته دا دلیلونه. ډیر دلایل وکتل خو فایده یې ترې وانه خسته ځکه ایمان یې نه دی راوړی. والنذر او ویره ورکوونکي پیغمبران ورته راغلي، د پیغمبرانو وارثان صحابه کرام علما په هر زمانه کې د عوام ویروي چې ویریږئ د الله د عذاب نه، دروغ مه وایئ، بهتان مه لګوئ، فضول وختونه مه تېروئ، منځونه کوئ په جمع جماعت سره، بالماضي مه کوئ. منځ نه کول دا کفر دی، منځ بې جمع کول ګناه کبیره ده چې جومات له څوک نه راځي او اذان نه اوري. حرام مه خورئ، د حلالو تجارتونه وکئ، د مور و پلار احترام کوئ، د خپلو بچو صحیح تربیت وکئ، د سترګو حفاظت کوئ، د غوږونو حفاظت کوئ. دا ټول علما ورته بیانوي خو دوی ته فایده وانخسته. الله پاک فرمایي وما تغني الآیات، فایده نه ورکوي دوی ته دلیلونه، یعنی نه لرې کوي عذاب د دوی نه. والنذر او دارنګې ویره ورکوونکي هغوی ورته څه فایده ورنه کړله. عن قوم هغه قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي، ایمان نه لري په الله، زړونه یې مړه دي، زړه یې مړ دی، د قرآن او د حدیث خبرې پې بالکل خوند ول نه ورکوي. 2 منټه نشي اورېدی چې لږ غوږ ورته کېږدي تنګ شي.
داسې خلکو ته الله رب العالمین وایي وما تغني الآیات والنذر بیا چې عذاب راشي نو بیا هیڅ به دوی ته فایده نه ورکوي. لږ شان وقت ایستل پکار دی عزیزانو، د الله په دین باندې ځان پویول، د الله په دین باندې عمل کول. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم. په دې آیات کې الله رب العالمین ویره ورکوي دوی ته چې عذاب د دنیا را روان دی. ګوره زمونږ په دې زمانه کې خو بیخي ډېر دي عذابونه، دا زلزلې چې په خپلو سترګو مو لیدل، دا سیلابونه، دا بیماریانې، ناشنا بیماري په دې ژوند زمونږ او ستاسو کې راغله. کرونا چا به ویله سیاسي خبره ده او چا به ویله د امریکې چال دی، چا به ویله د چین. هر سړی کور ته دا راغله، څومره مړي وشو په دې کې، څومره خلک بیماران شو، خو بیا هم څوک عبرت نه اخلي. د دې کرونا نه مخکې چې کوم سړي ګناه کول هغه اوس هم کوي، مخکې چې کومه سستي په عباداتو کې و هغه بیا هم. الله دا عذابونه ځکه رالیږي چې لږ متوجه شئ. دا یو هغه تنبیه وي، په عربي کې ورته تنبیه وایي، اشاره وي چې متوجه شه. خو مونږ او تاسو عبرت نه اخلو. ولې؟ دا زړونه مړه شوي دي. بس مونږ چې مړه شو یعنی زمونږ ژوند او مرګ مونږ ته هیڅ اهمیت نه لري، هیڅ چینجز زمونږ په زندګۍ کې رانغله. عزیزانو دا د افسوس خبرې دي. دا تندر د اسمان نبی علیہ السلام به چې ولیده فوراً به جومات ته لاړو، هغه پورې به په مونځ ولاړو، شاته صحابه کرام به ورسره ولاړو، صلات الکسوف والخسوف چې ورته وایي، او مونځ باندې به ولاړو، اوږد مونځ به وکړو. په نورو مونځونو کې یوه رکو ده او د کسوف په مونځ کې دوه رکوګانې دي. ناشنا مونځ به نبی علیہ السلام وکړو هغه پورې چې د انور به تندر نه واپس آزاد شوی نه و. او بیا به ویله ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله یخوفهم الله یخوف بهم الله عباده. دا دوه نښې د الله د نښو نښانونه دي. الله په خپل بندگان ویروي. زمونږ او ستاسو پروان نه مونږ ته سیلپۍ جوړو او بیا تصویر شیر کو چې نن تندر د اسمان هیچا په زړه کې یوه یره رانله. دا ولې عزیزانو؟ وجه اصل کې دا ده چې د قرآن سره تعلق نشته. قرآن سره چې تعلق د جوړ شو زړه کې به د یره راشي. مونږ قرآن په ناظره نه پوهیږو، د قرآن په ترجمه نه پوهیږو، قرآن له وخت نه ورکو، نو مونږ به زړونو کې څه چینجز راشي، څه به تبدیلی راشي. زمونږ د اوسني انسانانو او د دې ځناورو هیڅ فرق نشته. دوی هم بس خوراک او سکاک دپاره ټوله ورځ او شپه یوه کړي، او مونږ هم د خوراک او سکاک په تکل کې نه حلال ګورو نه حرام ګورو، نه د مونځ اهتمام کوو نه د اودس اهتمام کوو، بس صرف د دنیا او دنیا او دنیا او دغه کې مرګ راشي. نو عزیزانو داسې نه پکار، اخرت له ګټه پکار ده. او الله ډېر مهربان بادشاه دی. ټول عمر ګناه وکړه، دا نن په صدق سره توبه وباسه چې زه به داسې نیک عمل کوم، الله یې دله بیم قبلوي. نو الله فرمایي فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین، انتظار نه کوي دا خلک الا مثل ایام الذین، مگر انتظار کوي په شان د هغه بد ورځو د هغه کسانو یا هغه بد واقعات د هغه کسانو خلو من قبلهم چې تیر شوي دي مخکې د دوی نه. دوی انتظار د دې خبرې کوي چې دا عذاب دی د دوی کوټې ته راشي، دا عذاب دی د دوی په بدن باندې راشي، دا عذاب دی د په بچو باندې راشي. نو بیا یې لاسونه پورته کړي لا اله الا الله، بیا خو نه قبلیږي په دغه ټیم کې. نو الله فرمایي قل ورته ووایه ای پیغمبره د خلکو ته فانتظروا، انتظار کوئ تاسو. د څه شي انتظار؟ هم د دغې ورځې انتظار کوئ. دا ورځ به در باندې راځي چې عذاب به د کمرې ته رادن نشي. انی معکم، یقینا زه هم د تاسو سره من المنتظرین، د انتظار کوونکو نه یم. زم انتظار کوم چې راشي در باندې دا عذاب. تاسو نه سړي کېږئ، تاسو نه سمیږئ. همدا وجه وه مخکې آیات کې ذکر شو چې موسی علیه السلام ویل الله مالونه ترې واخله، فلا یؤمنو، دا خلک ایمان نه راوړي، نور د دې اهل نه دي. نوح علیه السلام ویل لا تجعل علی الارض، الله په دې مخ د ځمکه را نور ټول کافر تباه که، ایمان نه راوړي چې بچی پیدا کېږي هغه هم فاجري، د پلار په لار رواني او ظلم او بغاوت کوي. همغه وه چې الله پې سمندرونه
دارنګې بارانونه د ځمکې نه اوبه دا راوخوټ کولې، ټول په ټوله هلاک شو. عزیزانو دا قصې نه دي، دا د الله خبرې دي او دا په مونږ او تاسو را روان دي. د دې ځوانۍ نه فایده اخیستل پکار دي، د دې وخت نه فایده. والله العظیم دا وخت بیا نه راځي. د انسان ژوند 100 کاله دی، دا د څوک نه وایي چې زما ژوند 80 کاله دی، نه. دغومره وخت تا تېر کړی خو ژوند دی دا نه دی، ژوند یوه ورځ دی. امام حسن بصري فرمایي یوه ورځ ځکه دی چې پرونۍ ورځ تېره شوې د هغه واپس نه راځي. د سبا د ورځې پته نشته چې موږ ژوندي پاتې کیږو که مړه. دا نن به زلزله وشي، نن به مرګ راشي، نن به په یو مصیبت کې اخته شو. دا یوه ورځ د موږ سره چې کم کې موږ اوسېږو چې موږ څه وکړل. د شپې سوچ وکړه چې ما نن ورځ څه وکړل. ټول په عبثیاتو فضولیاتو کې وخت تېرېږي. دا وخت قیمتي وخت دی، د دې نه فایده واخلئ. رب العالمین فرمایي ثم ننجي رسلنا، چې عذاب راغی بیا به مونږ نجات ورکو، او نجات ورکړی مونږ هم. دواړه ترجمې صحیح دي. الذین خلو من قبلهم په دلیل باندې مونږ نجات ورکړو مخکني قومونو ته، یا که عذاب راشي مونږ نجات ورکو رسلنا خپلو پیغمبرانو ته. والذین او هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی، کذالک هم دغه شانتې چې نجات ورکو مونږه لکه څنګه چې مونږ مخکني قومونو ته نجات ورکړو، داسې اوسني مؤمنانو ته نجات ورکو چې څوک قرآن له وخت ورکوي، څوک حدیثو له وخت ورکوي، څوک په قرآن او د رسول الله په خبرو باندې عمل کوي، دوی له به نجات ورکو. څنګه نجات به ورکو؟ رب العالمین فرمایي حقا لازم دا په ما باندې، علینا په مونږ باندې. حقا معنا دا ده ما په ځان لازمه کړې، په ما چا لازمه کړې نه ده. دې ته حق تفضلي وایي. الله په خپل ځان باندې دا لازمه کړې چې څوک صحیح مؤمن وي زه به له همیشه مخې له لاره ورکوم ان تر دې چې جنت ته به ورسېږي. صرف دا دنیا لارې نه دي چې مصیبتونه او ټینشنونه دي، دې نه به دې الله خلاصوي. قبر لوی پاټک دی، وروسته پسې قیامت غټ پاټک دی، بیا پسې غټ پاټک پکې پولیسرات دی، هلته حساب کتاب دی. دا ټولې خبرې دي، په دې ټولو به دې الله رب العالمین هغه به دې جنت ته رسوي چې څوک صحیح ایمان والا وي. دې ته حق تفضلي وایي. په الله باندې چا زور بر نه دی چې زما په تا حق دی. دې وجه نه داسې دعا کول چې بحق فلان، ای الله په تا چې د پلاني حق دی، پلاني ولی الله د پلاني پیغمبر د هغې په وجه ما وبخي. دا غلطه دعا ده. الله ته وسیله کې د الله نومونه پیش کوه. نو رب العالمین فرمایي کذالک هم داسې لکه څنګه چې موږ نجات ورکړو مخکني پیغمبرانو ته او د هغوی تابعدارانو مؤمنانو ته، هم دغسې موږ نجات ورکوو. حقا لازمه ده په موږ باندې، ثابته ده په موږ باندې، احسانا او تفضلا علینا په موږ باندې، ننجي المؤمنین چې بچ کوو به مؤمنانو لره، چې نجات به ورکوو مؤمنانو لره. آیات کې اشاره ده چې الله رب العالمین په دین دی عمل وکړو الله به درله نجات درکوي. حدیث کې هم داسې راغلی دي من سره ان یستجیب الله له فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. که څوک غواړي چې په سخته کې زما دعا قبول شي نو په دې عام په دې نرمه کې الله سره تعلق جوړوه، الله خوشحاله کوه، ځان ته دا ستا خیر دی. الله رب العالمین هیڅ پروا نه ساتي. حدیث کې راغلی وکدا ټول انسانان داسې نیکان شي کانو علی اتقى قلب رجل واحد، چې سم دا زړونه صفا صفا وي لکه مثال په طور د پیغمبر په شان نیکان شي. د الله په بادشاهۍ کې د ذرې بر زیادت نه راځي. الله چاته محتاج نه دی. که دا ټول فاجر او فاسق شي د یو سړي په شان لکه د فرعون په شانی نو هم د الله په بادشاهۍ کې نقصان نه راځي. الله چاته محتاج نه دی. زمونږ او ستاسو خپلې فایدې دي. پکار ده د مونږ قرآن له وخت ورکو، قرآن وپېژنو، قرآن زده کړو، په قرآن باندې عمل وکړو، د رسول الله په فرامینو باندې عمل وکړو صلی الله علیه وسلم. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت مینه او محبت د الله د کتاب او د پیغمبر د احادیث سره پیدا کی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.